د الوتکو په غورځېدو کې چې د نړۍ کوم جمهور رئیسان او مشران وژل شوي دلته یې درپېژنو. لومړنی کس چې جمهور رئیس و او د الوتکې په پیښه کې مړ شو د فلپین ولسمشر رامون ماګساسای و. نوموړی د فلپین هوایي ځواک په یوه الوتکه کې د یوه کورني سفر پر مهال د هیواد مرکز ته راستنېده چې د 1955 کال د مارچ پر 11مه یې الوتکه وغورځېده او نوموړي پکې خپل ژوند له لاسه ورکړ. دوم کس د عراق جمهور رئیس عبدالسلام عارف و چې د عراق په سویل کې د 1986 کال د اپریل پر 14مه چورلکه وغورځېده او نوموړي پکې خپل ژوند له لاسه ورکړ. دریم کس د بولیویا جمهور رئیس رینیا بارنیتوس اورتونو دی چې په کور دننه یوه سفر پر مهال د 1989 کال د اپریل پر 20مه د چورلکې غورځېدو په پیښه کې ووژل شو. بل کس د اکوادور جمهور رئیس خایمي رولدوس اګلیراو چې د یو کورني سفر پر مهال د 1988 کال د مې پر 24مه یې لېږدونکې الوتکه وغورځېده او نوموړی د هیواد له دفاع وزیر سره یو ځای پکې ووژل شو. د همدې کال د جولای پر 11مه د پانامي دیکتاتور مشر عمرو اپران توریخوس د خپل هیواد د هوایي ځواک په یوه الوتکه کې په کورني سفر روان و چې الوتکه یې وغورځېده او نوموړی پکې ووژل شو. بل کس د افریقا هیواد لومړنی جمهور رئیس سامورا ماشل و چې د یوه بهرني سفر پر مهال الوتکه د 1988 کال د اکتوبر پر 19مه د سویلي افریقا په خاوره کې وغورځېده او نوموړی پکې ووژل شو. اووم کس د پاکستان پوځي جمهور رئیس محمد ضیاء الحق دی چې د 1988 کال د اګست پر 12مه یې الوتکه وغورځېده چې نوموړی پکې له ځینو امریکایي استخباراتي او پوځي چارواکو سره یو ځای په کورني سفر روان و او په دې پیښه کې له دوی سره یو ځای ووژل شو. د روانې زېږدیزې پیړۍ لومړنۍ ورته پیښه د مقدونیا جمهور رئیس بوریس ترایکوپسکش وکړه چې د 2004 زېږدیز کال د فبروري پر 26مه یې الوتکه د بوسنیا په سویل کې وغورځېده او نوموړي پکې ژوند له لاسه ورکړ. د 2010 زېږدیز کال د اپریل پر 10مه د پولینډ جمهور رئیس لیخ کاچانسکي هم د الوتکې غورځېدو په پیښه کې ووژل شو. او تر دې دمه وروستی جمهور رئیس چې د چورلکې غورځېدو په پیښه کې خپل ژوند له لاسه ورکړ د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسي دی چې د 2024 زېږدیز کال د مې پر 19مه د یو بهرني سفر پر مهال له آذربایجان څخه بیرته د هیواد په لور روان و او د توپاني هوا له کبله چورلکه د ایران په خاوره کې وغورځېده چې له نوموړي سره یو ځای د بهرنیو چارو وزیر او یو شمېر نورو چارواکو هم خپل ژوند له لاسه ورکړ.